قدرمنو دوستانو سلامونه او احترامات می قبول کړئ. تیر ورځ چې په پیښور کې کومه افسوسناکه واقعه مخې ته راغلې وه، یعنی دماکه شوې وه، د هغې باره کې ټول تفصیل مخې ته راغی چې دغه 3 کسان څوک وو او ولې داسې کار کړی دی. د ویډیو تر اخره راسره پاتې شئ چې د ټول حقیقت نه مو خبر کړم. قدرمنو په پیښور کې چې کومه دماکه شوې وه او بې شمېره خلک پکې مړه شوي وو، شهیدان شوي وو، په تفتیش کې ویل شوي دي چې دغه 3 کسان چې یو یې د خیبر یعنی جمرود سره تعلق لرلو او د خیبر ایجنسي اوسیدونکی و چې د ورته لاره برابره کړې وه او کوم کس چې خودکش کړی دی یعنې ځان یې لوځولی دی د هغه نوم عبدالله و. ویل کېږي چې دغه د افغانستان اوسیدونکی دی او په پاکستان کې مهاجر و او دوی په افغانستان کې تربیت اخیستی و. قدرمنو دوستانو، دا واقعه چې تېره ورځ په پیښور کې شوې، تاسو ته تصویران هم په سکرین باندې ښکاري. دا 3 کسان چې دومره د پوخ عمر کسان هم نه ښکاري او ایله زلمي شوي هلکان دي. معلومه نه ده چې دوی په کوم بنیاد باندې دا کار کړی دی، خو ویل کېږي چې د دوی مازغه داسې وینځل شوي وو چې دغه خلک ورته بیخي غیر مذهبه او کافران ښکارېدل، نو ځکه په دوی باندې داسې ډاډه راغلي دي او دوی وژلي دي. یقینا چې ډېره زیاته افسوسناکه واقعه ده، ځکه چې ډېرې زیاتې میندې بورې شوې، ډېرې زیاتې پیغلې ښځې کونډې شولې او ډېر زیات ماشومان او جینکۍ بې پلاره شوې. کومو خلکو چې دا کار کړی دی، الله تعالی دې هغوی ته سخته سزا ورکړي او حکومت نه غوښتنه کوو چې په دې واقعه کې نور تفتیش هم شروع کړي او کوم کسان چې په دې کې ملوث وو او دوی ته لاره برابره کړې ده هغوی هم ونیسي او په عبرتناک مرګ باندې ووژني. ستاسو ټولو بیا هم ډېره مننه کوم. تر بیا مو په لوی الله سپارم.